الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأنثى وجعله نسبا وصهرا، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الذي نال به نوع الإنسان الشرف والعلا، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى بالعلم والتقوى، وعلى من تبعهم بإحسان من الأولياء والعلماء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده، وبارك وسلم. عزت مند علماء کرام قدر منو ملمنو عام مسلمانان ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو، د دې مجلس او د دې محفل د انعقاد غرض او مقصد خو تاسو ته معلوم دی. د ربیع الاول شریف د میاشتې په مناسبت دا مبارک محفل ستاسو د کلي زړه مینه کې جوړ شوی دی. وخت مختصر دی او تاسو ته تفصیلی بیانم شوی دی. زه به د موقع مناسب صرف دومره عرض کم چې د خیر کارونه چې هغې ته هم یو سړی چې راځي په هغې کې شرکت کوي، نو په ښه نیت باندې دی ورسره راځي. یو کار ښه کار دی، خو چې په هغې کې نیت دی ښه نه دی، هغه ناسته ضایع شي، هغه عبث لاړه شي. نو یو ښه کار ته چې یو سړی راځي، یو ښه محفل ته راځي، یو ښه مجلس ته راځي، نو په ښه نیت دی ورته راشي. په دې نیت دی ورته راشي چې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک طرف ته منسوب محفل دی. زمونږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات پکې ذکر کیږي. د قرآن عظیم الشان محفل دی، تلاوت پکې کیږي، نعت شریف پکې ویل شي، علماء و ترازی، صلحاء و ترازی، حفاظ کرام رازی، دا غي ملاقات به وشي د الله تعالی د رضا دپاره. جمعات ترازو د الله کور دی، نو چې دا نیتونه پکې وشي دا ټول د ثواب کارونه. او که یو سړی په دې نیت باندې راشي چیرې دا محفلونه د میلاد دا خدا سے څه غونډه کار نه دی، خو بس د فلانی نه مجبور یو، د زین العابدین نه مجبور یو، یا د شریف ګل سره متعلق دی، بیا خپکیږي زلاړ بشو حاضری به ورته وکړو. نو په دغه نیت باندې یو غنټه او 2 غنټه او 3 غنټه تیرول دا مناسب نه دي. د ټولو اول تاسو دا نیت وکئ چې دا د رب ذوالجلال د محبوب صلی الله علیه وسلم د تذکرې محفل دی. دلته به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تذکره کیږي. چې کله دی دا خبرو که چې دا تذکره ده، دا ذکر دی د دواړو جهانو د سردار مبارک، نو بیا کم یو مسلمان به دې محفل سره بغض وساتي او د دې نه به انکار وکړي. دا خود دی الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کی تاسو ویلی دی اوریدلی مو دی
انسی شیطانان وی او جنی شیطانان وی. هغه انسی او جنی شیطانان د خلکو پړونو کې وسوسه اچي. نو د داسې مبارکو مجلسونو په باره کې وسوسه د خلکو غوږونو تم راځي او د خلکو وړونو تم راځي. سبحان الله. بعض خلک وسوسه محسوسي یاره دا کار خدي او کدا خنه دي. ځکه د مولیانو صاحبانو د چا یو شانت رائے ده او د چا بل رائے ده. نو مسلمان ته داسې محفل ته راځي نو قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس په ځان باندې شوف کوان دا غي تلاوت کوي چې انسی او جنی شیطان د توسوسه وانه چي. او په دې عقیده باندې داسې محفل کې موږ شرکت وکړو چې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د تذکرې محفل دی. داغه مبارک ذکر پکې کیږي. دام دغه وسوسه د انسی او د جنی شیطانی وسوسه یو نتیجه چې د دواړو جهانو د سردار مبارک سره نسبت قائمول دا زمونږ د ژوند مقصد دی او دغه نه بغیر د الله تعالی رضا نه حاصلېږي. په هغه کې شیطان د خلکو وسوسه پړونو کې اچي. یو محفل جوړ دی خو مبارک محفل تلاوت پکې کیږي نعت شریف ویل شي علما پکې بیان هم کوي. خو که هغه محفل ته دی محفل میلاد وي نو هغه شیطانی وسوسه خو کار کوي هلته کې وای دا خو بدعت دی دا نوی کار دی په دین کې. بیا هم هغه سټیجی هغه لوډ سپیکر هغه جلسهګاه هغه خلق اما هغه شانتي وخت مقرر ورځ مقرر تاریخ مقرر ټول پروګرام هغه شانتي. خو کو دی وی چې دا د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم جلسه ده وای خدا کار دی. هغه مجلس به کاغه باندې د کانفرنس نوم کې خو وای دا ډیر ښه کار دی دا ثواب کار دی. الکه تا دی محفل میلاد ته ولې د ګناه کار وي وای دا د ګناه کار زکه دی چې دا صحابهونه دې کړي. ول استاسو مینا د پیغمبر علیه السلام سره د صحابهونه زیاته ده. هغه میلادونه کړو چې تاسو میلادونه کوي. په دغه وجه وای دا شی مونږه د ګناه کار ګڼو. په دین کې نوې کار ورته وایو بدعت وای ورته وایو. دغه خلقو نه تپوس کو چې ښا دا ته چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کوم جلسه کې نو د صحابه په ژوندۍ کې تاسو سره د دې ثبوت شته دی یا دا کوم کانفرنس ته کې د کانفرنس دا ټکه قرآن مجید د لومبه صفیر او پانه نراواله من الجنه والناس پورې وایا ما خو پکې چرته نه درېدل ک تاسو لیدلې داسې او نسخه تاسو سره په ځړه مینه کې د قرآن مجید چې پاره کې د کانفرنس ته راغلی نو ما ته تاسو وایي بیا ما خو سپورې د کانفرنس ته په قرآن مجید کې نه لیدلې او د حدیث مبارک کتابونه هم څه کتلې مو دي بخاری شریف مسلم شریف ابو داود شریف نسائی شریف ابن ماجه شریف ترمذی شریف نور کتابونه د حدیثو په یو کتاب د حدیثو کې مې دا کانفرنس ته کې نه لیدلې. تاسو خو ډیر کسان ناسي که تاسو کې چالي دلی ما ته وایي ما خو نه لیدلې. نو چې کوم ټکي په قرآن کې نشته او په حدیثو کې نشته دي د صحابه په دور کې دا غینوم نشان نشته دي د تابعینو په زمانه کې نشته د تبع تابعینو زمانه کې نشته دي د فقه چې کوم ماهرین دي دا غي په دور کې دا ټکي چانه دي استعمال کی په هدايه کې نشته په شرح وقایه کې نشته په مشکا شریف کې نشته په قدوری کې نشته په مونیا کې نشته. دا کانفرنس د کم کتاب نوم دی په کم ځای کې دا راغلی دی او بیا هم کانفرنس جایز دی. نو مسلمان لږ غونته سوچو کا میلاد خو پیدایش ته ویل کیږي میلاد پیدایش ته وی نو د دوه جهانو د سردار مبارک پیدایش شوه دی د دوه جهانو سردار مبارک الله تعالی دنیا ته را لېږل دی پیدایش شوه دی نو میلاد پیدایش ته ویل شي
اوس د میلاد دا ټکی د دې هغه ماده چې دا میلاد لفظ د څه نه وتی دی دا په قرآن مجید کې راغلی لفظ میلاد چې دی دا په حدیثو کې شته دی نو زمونږ سوال دا دی د یو طالب علم په حیثیت چې کوم ټکی چې د هغې ماده په قرآن مجید کې شته تقریبا 93 پیرې دغه ماده راغلی ده په قرآن مجید کې د میلاد د لفظ کومه ماده ده ولده واو لام دال دغه ماده دا 93 پیرې په قرآن مجید کې راغلی ده د مولود ټکی باقاعده په قرآن مجید کې راغلی دی د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا کلمه په حدیثو کې راغلی ده باب ما جاء فی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مستقل باب محدثینو تړلی دی نو هغه شی چې په حدیثو کې مشته دی او قرآن مجید کې هم د هغې ماده شته دی او بیا یو سړی راپاسي او هغې ته بدعت او په دین کې نوی کار وایي نو دا ډیره د سوچ او د فکر خبره هم ده او د افسوس خبره ده یو عالمی هغه ته پکار دی چې د هغه خرابې مقابلو کې په داسې مبارکو محافلو کې که څوک د شرع خلاف کارونه کوي نو که هغه د میلاد شریف په محفل کې که هغه د ختم بخاری شریف محفلی که هغه د ختم القرآن محفلی او که هغه بل یو جلسه خو چې په هغې کې خلاف شریعت کارونه کیږي نو پکار دی چې د هغې د مخنیوي وشي او چې کومې پورې یو کار مسلسل را روان دی او په یو طریقه شرعي باندې را روان دی او په یو مناسب ماحول کې را روان دی نو بیا د هغې ولې دومره مخالفت کیږي دا سبانۍ رسېده دا په دې ټول ملک د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې چوټي پکې کیږي سرکاري چوټي نو چې څوک ورته جایز وایي نو هغې خو د ښه دا چوټي وکړي خو چې څوک ورته ناجیزه وایي نو دی به څه کوي دا سبانۍ ورځ په ټول ملک کې چوټي ده نو دغه ورځ چوټي مناول دا خو چې څوک ورته بدعت نه وایي نو هغې به چوټي وکړي چې څوک ورته بدعت وایي هغې ته ډېره ګرانه ده سبانۍ ورځ ځکه چې دی به ډیوټیانو ته ځي که نه به ځي دی به دا چوټي کوي په دغه ورځ که نه به کوي بلکې تاسو خیال کړي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا ذکر د دې متعلق تا نه یو سړی تپوس کوي د دې ثبوت وایي څه دی دا ډېره د افسوس خبره دې نه خو معلومیږي تا قرآن مجید نه دی ویلی چې تا ذکر رسول په هغې کې نه دی لیدلی دا صورت والضحی تاسو اوس واورېدو دا د چا ذکر دی صورت والضحی کې د چا بیان دی صورت علم نشرح کې د چا ذکر دی صورت کوثر کې د چا بیان دی دا ته وایي چې دا صورت یاسین د چا بیان دی دا طه د دې نه څوک مراد دی نو دا د ذکر د پیغمبر علیه السلام ته په قرآن مجید کې نه ښکاري چې وایي د دې څه ثبوت دی قرآن ثبوت دی که نه د دواړو جهانو سردار مبارک خپل تعریف کړی دی نو چې موږ د هغه مبارک شان بیانو نو دا موږ په سنتو باندې عمل کوو د دواړو جهانو سردار مبارک د هغه روایت دی مبارک مطلب ابن ابي وداع رضی الله تعالی عنہ صحابی دی دغه صحابی مبارک فرمایي چې جاء العباس الى رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس سے برالو پیغمبر علیہ السلام مبارک تا فکأن سمع شیئا دس اوریدلیو د خلکونه کفارو به غلط خبرې کولې عباس سے به خبرې اوریدلې وي خفه شوی پیغمبر علیہ السلام مبارک ترالو د دوالو جهانو سردار مبارک ته هغه خپل پریشانی وته بیان کړي چې خلک خبرې کوي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر
د دوالو جهانو سردار مبارک په منبر باندې ودرېدو. فقال د دوالو جهانو سردار مبارک او فرمایل من انا ز سوکم. پیغمبر علیہ السلام مبارک په منبر باندې خلکو ته فرمایي من انا ز سوکم. قالوا انت رسول الله. خلقو وتویت رسول د الله تعالی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام د خپل ځان متعلق خلقو نه تپوس کوي من انا. خپل خلقو نه تپوس کوي. صحابه ته مخه ته ناشتي او هغه ته فرمایي من انا ز سوکم. قالوا انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدا الله تعالی رسول. نو جواب خو صحیح جواب دی، غلط خو نه دی. او پیغمبر علیہ السلام مبارک دا غینه رستم فرمایي انا محمد بن عبد الله. خبره ته خیال کوي. پیغمبر علیہ السلام تاسو کو من انا ز سوکم. خلق وتوی انت رسول الله. تدا الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام مبارک و فرمائی انا محمد ابن عبد الله. ز محمد ابن عبد الله یم. زمانو محمد دے او محمد چاہتا ویلش الذي يحمد حمدا بعد حمد مرة بعد مرات. محمد چاہتا ویلشی صلی اللہ علیہ وسلم. آغا ہستی چی داغ تعریف کیگی مسلسل تعریف کیگی، مسلسل داغ بیان کیگی، داغ مدح ویلش شان بیانیگی. آغا ہستے تویلش محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. یا پروردگار دادا کم ہستے نم میں پدی خلا باندے رالو چی زما دی خلی دی شندو یو بل دو پیری کل کنو علا غنم ادا شو. تاسو چې کله شیشې ته آینې ته مخامخ ګورئ او بیا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم نو استاد شونډې به دو ځله یو بل ښکلوي اله به دا نوم ادا کیږي. دا داسې نوم دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک. هغه مبارک فرمایل انا محمد ابن عبد الله. ز محمد ابن عبد الله یم. اور پسی فرمائی ان اللہ خلق الخلق. یقیناً اللہ تعالی مخلوق پیدا کو. اللہ تعالی مخلوق پیدا کو. فجعلنی فی خیرہم فرقتا. نو اللہ تعالی پاغی کی پٹولو کی غور مخلوق کے ز پیدا کم. بشمار مخلوقات اللہ پیدا کری دی او پاغی کی انسان اشرف المخلوقات تے. اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام مبارک پاغی کے پیدا کو. فجعلہم فرقتین فجعلنی من خیر فرقت. دغا انسانان اللہ تعالی پا دو ڈلو کی تقسیم کو. یو عرب دی او بل عجم دی. فجعلنی فی خیرہم فرقتا. اللہ تعالی پاغی کی پاغ غور کی ز پیدا کم، پا عربو کی پیدا کم. فجعلهم قبائل. اللہ تعالی قبائل تقسیم کو، مختلف قبیلے پہ پیدا کے پاغ عربوں کم. فجعلنی فی خیرہم قبیلتا. اللہ تعالی پاغ طول قبیلوں کے پغور قبیلہ دا قریشوں کے سے پیدا کم. فجعلهم بیوتا. اللہ تعالی مختلف قبائل پا مختلف خاندانوں کے تقسیم کو. فجعلنی فی خیرہم بیتا وفی خیرہم نسبا. اللہ تعالی ز پاغ تمام خاندانوں کے پاغ بہترین خاندان کے پیدا کم او پاغ غورا نسب کے ز پیدا کم. تاسو اندازو لگوئی چی دی کہ پیغمبر علیہ السلام مبارک خپل شان بیان کرے دے او کنے دے بیان کرے. شان بیان کو، خپل نسب بیان کو، خپل قبیلے بیان کا چیزا اللہ تعالیٰ پا غورا کے پیدا کریم. نو چی پیغمبر علیہ السلام خپل شان پا خپل بیان کرے دے. نو چی پیغمبر علیہ السلام شان سوک بیانی نو دا شان بیانول بیا سنت شو دا پیغمبر علیہ السلام مبارک. نو چی کم کار سنتی اغیل سوک بدت ویلش
او ویل شي وته چې عقل نخلاص نه غوته بدعت وینو پوی سړی خو ته بدعت نشي ویل د پیغمبر علیه السلام شان پیغمبر علیه السلام په خپل بیان کړی دی الله تعالی دا غي ذکر کړی دی خبر صحابه نه دي ذکر کړی چې دوی صحابه نه دي کړی دا حدیث مبارک دا چې پیغمبر علیه السلام فرمایلو نو که صحابي دا نه ذکر کړي مونږ تاسو ته بر رسیدل ما خو مخکې وی چې دا مطلب ابن ابي وداع رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی پیغمبر علیه السلام چې خپل شان بیان کړی دی هغه شان صحابي بیان کړی دی صحابي نه پس بیا تابعی بیان کړی دی تابعی نه پس بیا تابعی بیان کړی دی ځکه مونږ ته را رسیدلې دي کمنس کې دی اولیاء او دی ائمه او دی محدثین او دی تابعین او دی صحابه دا نه بیانولې دا حدیث مبارک مونږ پیغمبر علیه السلام نه خپل خو نه دی اوریدلې نو ذکر رسول دی ټول خلقو کړي دي الله تعالی کړي دي پیغمبر علیہ السلام کړي دي صحابه کړي دي تابعین کړي دي تبع تابعین کړي دي موږ نه مخکې چې څومره ائمه محدثین دی ټول دا بیان کړي دي نو ځکه موږ ته را رسیدلې دي موضوع ډېره لویه موضوع ده او وخت چې دی نو مختصر دی زه ستاسو خدمت کې دومره عرض کوم چې اختلاف علمی اختلاف یو سړی کوي دلیل سره یو سړی خبره کوي نو علماء حق دا غي هرکلی کوي چې چا سره دلیلی ثبوت ور سره نو علماء حق دا غي سکی هرکلی کوي او چې نه اعتراض برای اعتراض چې دی وسړی دا نظریه چې زه سویم دا خدي او دا تاسو سوي دا غلط زما هر څه صحیح دی او ستا هر څه غلط دی نو دا سوچ چې دی نو دا مناسب نه دی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام صحابی دی او ما خبره دغه را شروع کړې ده چې ذکر د پیغمبر علیہ السلام هغه سلسله په سلسله را منتقل کیږي نو نور خلقو ترسي نو د حضرت ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د احوال متعلق داغه د لور بی بنا خلکو تاسو کولو چې مونږ ته لګ د ثابت ابن قیس سے حال بیان کا معلومه دا شو چې پیغمبر علیہ السلام احوال صحابه بیان کړي د صحابه احوال تابعین بیان کړي د تابعین او احوال تبع تابعین بیان کړي نو ځکه مونږ ته را رسیدلې دي د ثابت ابن قیس سے احوال داغه د لور نه تاسو شو د حالات را ته بیان کړ هغه وته فرمایل ثابت ابن قیس سے د आवाज دی روچت او خطیب او د قبیله سردارو نو خطیب د پاره خو چته واس پکار دي چې لري پورې دغه پیغام ورسي خطبه ورسي خو چې آیت شریف نازل شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون حکم نازل شو چې आवाज د پیغمبر علیہ السلام په आवाज باندې مپورته کوي تاسو ته پته ني عمل به مضایع شوی نیک عمل به مضایع شي دا صحابي مبارک دی خفه شو دی زما आवाज دی روچته اسنه دی وعید کې زراشن پیغمبر علیہ السلام مبارک هغه مجلس ته دا غتل راغلم بیا ډیر کم او پکور کې بناست او جړل به پیغمبر علیہ السلام مبارک تاسو کو ثابت ابن قیس نخکاری خلق ورتویا کو ډیر خفه دی هغه وایي سنه دغه وعید کې زرا غلم چې پیغمبر علیہ السلام په आवाज خپل आवाज مو پورته کوي تاسو او زما आवाज اوچته اسنه په دغه کې زرا غلم حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دی راغختو او ته فرمای انک لست منهم ته پاغه خلکو کې نه چې چا د پاره وعید راغله دی ته خو ډیر خپل ژوند به تیرې او د شهادت مرګ به ته ملاويږي او که خیر جنت ته وځي د دوالو جهان سردار مبارک وته د ژوند خوشخبری وروله خ ژوند به تیرې او د شهادت خوشخبری وته وروله چې تا ته به شهادت ملاويږي او جنت ته به داخليږي دا صحابي مبارک د یمامه په جهاد کې سالم سیب سره دی وګدا واقعا د مختصر تاسو ته وایم چې مرګره ور سره دی سالم رضی الله عنه د دواړه مبارکان شهیدان شو په هغه جهاد کې شهادت ملوش
او بیا د شهادت نه پس د آیات ساتي تاسو اكو سو کوئی دا کم کتاب کی دی وتوی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې لیکلی دی نور کتابونو کې مشته دی ثابت ابن قیس چې شهید شو د شهادت نه یو ورځ پس په خوب کې چاته وایي چې زه پرون شهید شوم او زما په خوا کې یو سړی تیر شو او په ما باندې بدن باندې قیمتي زغره وا هغه زغره رانه وستا او بیا د دې لخر په هغه سر کې دا غسړی کور دی او دا نخو پہچان داده چې داغه مخله یو اسری هغه زیته هغه زما غزغره دې سړی د نکړې د خیمه ته او بیا هغه خیمه هغه زیکه چې کوم دې کې زغره زما هغه اخیدا د پاسه په یو غټه کټوي اخیدا او د پاسه په بیا د اوخ کی جاوه اخیدا ویلار بشي خالد ابن ولید رضی الله عنه ته بوي چې زما غزغره دغه سړی نوالی او بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته ورشي وتبعي چې ثابت وي چې زما دومره غلامان فلانه غلام چې د دنن نفس آزاد دي په ما باندې د فلانی دومره قرض دي دومره پیسې دي دا خلکو ته ورکې زما قرض خلاص کړي هغه سی بیاوش پاغه نه خپته باندې هغه تللی دي دا غسړی اصغره هغه بیا برآمد کړي دا دغه وصیت مطابق هغه غلامان مزاد شوی دي او هغه قرضدار او هغه پیسې ملو شوی دي اوس یو سړی وای چې دا مړ شو او خور سره خور شو او په د باندې په منونو خور پردي دي او د سره خبريږي او د سګولې شي نو هغه نه دا تاسو کو چې ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ چې پرون وفات شو نو نن څنګه چاته وای چې ما نصغره چا استدا کته وې دغه وخت کې ژوند دیو نو زغره ته استدا نو دا زغره چې هغه سړی بیا یوړه او بیا کی خو د پاسه بیا کټوي خدا او د پاسه بیا کی جاوه خدا نو د دې پته چا ورکه ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ته معلومه دا شو چې الله جل شانه قادر ذات هغه چې چاته ورکی نو بس ورکړي ورته د معجزې نه انکار او د کرامت نه انکار دا خدا سي چې د خدای د قدرت نه یو سړی انکار کوي ځکه چې د معجزې تعریف مونږ دا کوو چې دا قدرت د الله تعالی خدا پیغمبر په لاس شي نو معجزه وته ویل کیږي او قدرت د الله تعالی خو چې د ولی په لاس کار شي هغه ته کرامت ویل کیږي او کړي چای الله تعالی کړي نو کار د خدای قدرت د الله تعالی د پیغمبر په لاس کار شي معجزه وته وي چې د ولی په لاس کار شي کرامت وته ویل کیږي نو د خدای د پاره خو هیڅ ګرانه نه ده الله قادر ذات ته دا یو څو خبره مستاسو په خدمت کې عرض کې رب ذوالجلال دې زموږ استادو د حاضری خپل دربار کې قبول کړي او رب ذوالجلال دې زموږ صحیح اعمال او صحیح عقاید نصیب کړي د بدو عقیدو او د بدو اعمالو دې الله تعالی موږ وساتي په عقیده د اهل سنت والجماعت دې الله تعالی موږ ته استقامت نصیب کړي او رب ذوالجلال دې زموږ استادو ټول ګناهونه معاف کړي دعا کوي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين تاسو محفلونو کې دعاګانې قبليږي خیر اخلاص سره دعا کوي چې پروردگار زموږ د ټولو خپل رضا نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبت منصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې په منکر راولي یا الله د اسلام د خپل تعلیمات زموږ غړونو ته وردن نکړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مبارک وطن دیدار بار بار د ډېر ادب سره زمونږ نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په مبارک لاسو او بده حوض کوثر زمونږ نصیب کړي یا الله زمونږ استادو د ټولو مشرانو قبرونو باندې انوارات او برکات نازل کړي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي یا الله زمونږ ټول کشران دیندار کړي یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل وطن دیدار زمونږ د ټولو بیا نصیب کړي یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت
زمونږ نصیب کې یا الله د قران پاک کثرت سره تلاوت زمونږ نصیب کې یا الله د ټولو حاضرینو مشکلات آسان کې پروردگار زمونږ خپل رضا نصیب کې وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.